السلام علیکم. توریزم چې په دنیا کې په کومه علاقه کې هم پروموټ شوی دی، نو په دغه علاقه کې داسې یو خاص وجه وي چې د هغې په بنا باندې دغه مقام د ټولې دنیا د خلقو یا د یو ملک د خلقو یا د یو علاقې توجه خپل ځان ته راګرځوي. نن ګورو په دنیا کې داسې یو مقام، داسې یو ځای چې هلته کالو سر اور بلیږي او دغه اور د څه موسمي حالات د وجې نه که باران وي، که ګلی وي او که واوره وریږي، خو دا اور نه متاثره کیږي، دا نه کمیږي او نه مري. نو څه وجه ده چې دا اور نه مري یا د موسمي حالاتو د خرابېدو باوجود دا اور مسلسل بلیږي؟ نو راځئ نن د دې مقام جایزه اخلو، د دې تذکره کوو چې داسې څه خصوصیات دي په دې ځای کې چې دا اور مسلسل بلیږي. که تاسو وګورئ نو په دنیا کې آذربایجان داسې ملک دی چې هغې ته په عامه ژبه کې لینډ آف فایر هم ویلی شي، یعنې داسې علاقه چې هلته اور بلیږي. د کوم ځای چې مونږه نن تذکره کوو دغه ځای ته ویلی شي فایر ماونټین، په علاقایي ژبه کې ورته ینار داګ هم ویلی شي. فایر ماونټین د آذربایجان په دارالحکومت کې موجود داسې غرونه دي چې دغلته کالو سر مسلسل اور بلیږي. دغلته که باران وي، که ګلی وي او که طوفان وي، خو دغه اور نه متاثره کیږي او مسلسل بلیږي. اوس دا اور د کوم ټیم نه بلیږي او چا بل کړی دی، یا دا بغیر د څه وجې نه بلیږي او که دلته څه داسې وجوهات دي چې د هغې په بنا باندې دا اور بلیږي. د محققینو په دې هکله باندې دوه رایې دي. یو رای دا دی چې دا اور د 1950 نه بل شوی دی او د هغې نه بعد تر اوسه پورې مسلسل بلیږي. د دې متعلق دویم رای دا دی چې دا اور د 4000 کاله مخکې نه بل شوی دی او لا تر اوسه پورې بلیږي، که موسم څنګه هم وي دا چا نه دی مړ کړی. د دې اور په هکله باندې دا خبره هم مشهوره ده چې دغلته دا اور یو شپونکي بل کړی دی او چې کلې نه هغه دا اور بل کړی دی نو بیا نه دی چا وژلی او مسلسل هم هغسې بلیږي. دا اور په دومره تیزۍ سره بلیږي چې د دې شغلې د 3 میټره نه واخله د 10 میټره پورې هم اوچتېږي. د دې اور متعلق تاریخ داسې هم ګواه دی چې دا په د یو داسې علاقه کې بلیږي چې دغلته یو شاهراه وه چې په هغه باندې به د یورپي ملکونو او د مشرقي ملکونو په منځ کې تجارت کېدلو. څومره تاجر چې د دغې لار نه د دغې ځای نه پاس شوي دي نو هغو د دې اور باقاعده نشاندهي کړې ده. په تېره صدۍ کې چې کله مارکوپولو د دې علاقې نه پاس شوی دی نو مارکوپولو هم باقاعده د دې اور تذکره کړې ده. دې مطلب دا دی چې دا اور ډېر د پخوا نه بلیږي. بل د دې اور د بلیدو په دغې علاقه باندې ډېر اثرات هم دي، ځکه چې په یو علاقه کې څه خاص کار کیږي یا دومره اهم کار کیږي نو د هغه ځای په ثقافت باندې خامخا څه نه څه اثرات وي. دغلته چې دا څومره خلک آبادو د اسلام د راوړو نه مخکې 6000 کاله مخکې نه راواخله د اسلام دغه ځای ته د رسېدو پورې دا خلق د اور عبادت پی کوو او دغلته یې باقاعده عبادتګاهونه اوس هم موجود دي. اوس چې کله اسلام دغه ځای ته ورسېدو نو د هغو هغه تعداد ورو ورو کم شو ځکه اسلام ته مایله شو.
په ډیر کم تعداد کې اوس هم دا خلک دغلته موجود دي او عبادتونه پکې کوي. فایر ماونټن یا ینار داغ په 2007 کې د هغه ځای ګورنمنټ د ټوریزم ډپارټمنټ ته حواله کو. چې کله نه دا ټوریزم ډپارټمنټ ته حواله شو دی نو هغو پکې ډیر زیات ډیولپمنټ وکړو او د 2017 نه د 2019 پورې دغلته دومره ډیولپمنټ وکړو چې دغه علاقه کې باقاعده یو میوزیم جوړ کو او یو ایگزیبیشن سنټر یې هم دغلته قایم کو. اوس د دې پازیټیو اثرات څومره دي په دغه علاقه باندې؟ یو ټوریزم سپاټ چې کله هم په یو ځای کې ډیولپ شي نو د هغې دوه فایدې وي. یو هلته چې څومره ټوریسټ راځي د هغه ځای د ډیولپمنټ، د هغه ځای د ماحول، د هغه ځای د امن و امان صورتحال، دغسې د خلقو متعلق د هغو د ثقافت سټډي کوي او د هغه ځای ډیر یو پازیټیو امیج د ځان سره وړي. دویمه فایده یې دا چې څومره ټوریسټ هلته راځي نو هلته ریونیو هم جنریټ کیږي ځکه چې هغې به هلته څه خوراک څښاک کوي، ټیکټ به راخلي نو خرچه به هم کوي. دغه ټوله فایده به دغه ټوریسټ مقام چې وي هغه خلکو ته هغه ځای ته میلاویږي. اوس فایر ماونټن ته سالانه 15,000 ټوریسټ راځي. نو چې 15,000 ټوریسټ راځي نو دا به د ځان سره د دغه ځای د ثقافت مطابق د هغه ځای د امن و امان صورتحال متعلق یعنې ډیر یو پازیټیو امیج هم د ځان سره وړي. اوس فایر ماونټن خو په دغه ځای باندې اثرات ډیر زیات دي خو داسې څه وجوهات دي چې د هغې د وجې نه دا اور بلیږي او دا د موسمي تبدیلۍ باوجود هم نه کمیږي او یا نه ختمیږي. د کومې پورې چې کله ساینس میدان ته نه راغلی نو د خلقو د دغې ځای لوکل خلکو دا خیال و چې دا یو معجزاتي اور دی او د هغې تحت بلیږي، یعنې دې ته یو ډیر ښه مقام، مقدس مقام ورته حاصل و. خو چې کله ساینس میدان ته راغلو نو هغه دا خبره ثابته کړه چې دغه ځای کې دومره په زیات مقدار کې د تیلو ذخایر دي، د قدرتي ګیس ذخایر دي چې د هغې د وجې نه دغه ځای کې باقاعده دا اور لګېدلی دی او د هغې د اثراتو د وجې نه دا اور نه مړ کېږي. نو چې کله دا خبره مخې ته راغله نو هغه زړې خبرې ختمې شوې. نو دا و د فایر ماونټن متعلق یو څو خبرې. انشاءالله په بله ویډیو کې به بیا ملاقات کیږي. د خپل ځان ډیر خیال کوئ.